شیر محمد عباس ستانکزی د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د هیواد د پرمختګ لپاره دیني او عصري زده کړو ته جدي اړتیا ده. ښاغلي ستانکزي دغه خبرې کابل کې د عبدالله ابن مبارک د اسلامي جامع په فراغت غونډه کې وکړې. دوی به په عصري ټکنالوژي او عصري تخنیک باندې به ځان سنبالوي. ځکه نن د دې ورځ نه ده چې په کلشنکوف کار وشي، نن په M4 باندې کار نه کیږي، نن به ته تیارې لرې، په فوق سرعت تیارې به لرې، نن به ته ډرون لرې، ته به هغه سلاح لرې چې دنیاوال له تا نه وډار شي. کابل کې د لویې جرګې د خیمې تالار په وروستیو کلونو کې د سیاسي غونډو پر ځای د دا ډول علمي غونډو او د فراغت د مراسمو کوربه وي. عبدالله ابن مبارک اسلامي جامع د لویې او وړې دورې د 430 تنو فارغ شوو طالب العلمانو دریمه دوره فراغت غونډه هم د لویې جرګې د خیمې په تالار کې جوړه شوه. ګډ شمېر دیني عالمانو او د فارغ شوو طالب العلمانو د کورنیو غړو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. ویناوالو د علم په ارزښت او د ځوانانو په ټولنیزو مسؤلیتونو خبرې وکړې. من لقاء سر باندې پګړۍ کېښودل شوه، العلماء ورثة الانبیاء. نو اوس دا مسؤلیت هم دومره دروند شوی لکه څومره چې دا په دین کې مقام ده. الله العالمین دې موږ او تاسو ته د علم د زده کولو هغه شوق په زړه کې واچوي. تر مرګه پورې باید موږ تاسو طالبان واوسو، تر مرګه پورې باید موږ او تاسو د علم د زده کړې په طرف باندې روان وو. د یادونې وړ ده چې د هیواد په ټولو علمي مرکزونو کې د دیني او عصري زده کړو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. هیوادوال هیله مند دي چې د نجونو لپاره د هم د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي، ترڅو ټولنه کې نور هم غوره پرمختګونه رامنځته شي.